بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن درس زمونږ استاد سید ریاض الصالحین د لسم باب دی، باب فی بیان کثرة طرق الخير. باب دی په بیانولو د هغه ډیری طریقې د خیر، یعنی د خیر طریقې چې دي دا ډیری زیاتې دي. یو طریقه نه ده چې سړی هغه د خیر کار وکړي، مونځ نه دی، یوازې روژه نه ده، یا امر بالمعروف نه دی، ډیر شیان دي چې هغه انسان وکړي، مسلمان یې وکړي او بل ته پرې نفع او ګټه ورسوي، هغې کې الله تعالی هغې ته اجر ورکوي او الله تعالی د هغې ته د جنت سبب ګرځي. ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسې لا تحقرن من المعروف شیئا، تاسې هیڅ یو نیک او ښه کار چې دی هغه سپک مه ګڼئ، اگر که ډیر کمی. بعضې وخت کې په وړوکي شي باندې الله تعالی ډیر زیات خوشحالیږي او چې هغې کې اخلاص موجود وي. نو دې کې آیتونه هم ډیر راغلي او حدیث هم راغلی دي. موږ به صرف یو آیات او یو دوه دغه حدیث دې کې راوالو. الله تعالی فرمایي چې وما تفعل من خیر فإن الله به علیم، او هغه څه چې تاسې کوئ د هر خیر کار نه الله تعالی په هغې باندې عالم دی، په هغې باندې پوهېږي، هغه تاسې ګوري، د هغې اجر درکوي. او بل ځای کې الله فرمایي چې وما تفعل من خیر یعلمه الله، او هر هغه کار چې تاسې کوئ د خیر نه په هغې باندې الله تعالی پوهېږي. او من عمل صالحا فلنفسه، او چا چې ښه کار وکړو د خپل ځان دپاره هغه فایده رسوي په آخرت کې او په دنیا او په آخرت کې د ځان دپاره پیدا ده، الله تعالی ته د هغې کوم ګټه او تاوان نه رسي. هر انسان چې ښه کوي او که بد کوي د خپل ځان سره یې کوي. دې کې حدیث هم ډیر دي، مونږ صرف یو حدیث چې د ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی د رسول صلی الله علیه وسلم نه، هغه روایت کوي چې قال بینما رجل یمشي بالطریق اشتد علیه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل ثرى من العطش فقال رجل قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغني مني فنزل بئرا فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى القلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق علیه. په دې حدیث کې د ابو هریره رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. هغه فرمایي چې یو سړی په لاره باندې روان او ډیر سخت تږی شو، په لاره کې نږدې چې هلاک شي، نو یو کویه پیدا کړو او کویه هغې ته ښکته شو او اوبه یې پکې وڅښلې، بل شی نه و. نو کله چې بېرته راجګ شو چې ګوري یو سپی د کوی په غاړه باندې یا د کوی څنګ کې تیریږي او د ډېرې تندې نه ژبه راایستلې ده او خاوره دغه کوي سټي ده، لمده خاوره چې د کوی شاوخوا ده، دا په ژبه باندې د ډېرې تندې نه دا په خپله ژبه باندې سټي. نو دې سړي وایي فکر وکړو چې دغه سپي ته لکه څنګه چې ما ته تکلیف رسېدلی او د تندې نه او زه نږدې وم چې هلاک شم، نو دغسې د سپي ته هم دغسې دا مشکل رسېدلی دی او تږی دی. نو زړه پې درد وکړو او کوی ته ښکته شو او په خپل بوټ کې ورته اوبه راجګې کړلې او هغه موزه کې او هغه یې په هغه سپي باندې وڅښلې او الله تعالی ته وایي دغه سپي د بنده شکر ادا کړو او الله تعالی د دغې اوبو په څښلو په سبب باندې الله تعالی دغه سړی جنت ته داخل کړو.